ننګرهار والي حیات الله حیات د زمري په اوومه د خپل کار په دفتر کې د پښتورګو ملي روغتون یو شمېر روغتیاپالو ستونزې په داسې حال کې واورېدې چې د عامې روغتیا او پښتورګو ملي روغتون رئیسانو او یو شمېر نور مسؤلینو هم شتون درلوده. یاد روغتیاپالو د خبرو پر مهال پښتورګو ملي روغتون ته د غځېدلي سړک د اساسي جوړېدو، امنیتي ستونزو د حل کېدو، یاد روغتون ته د درملو او طبي وسایلو د سهولتونو د برابرېدو او په بېلابېلو وختونو کې د دوی د ټولو حقوقو د ورکړې په برخه کې د همکارۍ غوښتنې وکړې. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول او د پښتورګو ملي روغتون رئیس شیر محمد مومند د خبرو پر مهال د روغتون د تجهیزاتو، درملو، قراردادونو، د دوی د حقوقو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه بیناوی او معلومات شریک کړل. ننګرهار والي حیات الله حیات د پښتورګو ملي روغتون د روغتیاپالو د ترسره شوې دندې څخه قدرداني وکړل او دوی ته یې سپارښتنه وکړه چې د اصولو او خپلمنځي همغږۍ له مخې د ناروغانو په درملنه کې له هر ډول سیاسي حرکتونو پرته مرسته وکړي. نوموړي همدارد د روغتیاپالو له لوري د شریکو شویو ستونزو په حل کې هم د همکارۍ ډاډ ورکړ.